مایک نه پوهیږي چې څرنګه 109 جمع 608 حل کړي. تاسو مایک سره مرسته وکړئ ترڅو پیدا یې کړئ چې کوم مثال له 109 جمع 608 سره یو شان دی. اوس راځئ لاندې ځوابونه وګورو. له دې اول ځواب نه به پیل کړو. که زیرتو دا ټول ځوابونه له سلو نه پیل سوي. دا ټولو کې سل سته نو سل باید چیرې وګورو. ښه نو په 109 کې یو سل لرو د سلګونې په ځای کې. نو دلته دی چې یو سلګونې کېږي او بیا په ټولو ځوابونو کې شپږ سلګونې دي. شپږ سلګونې دا به له کوم ځای راغلي وي؟ ښه له دې ځایه چې 608 کې د سلګونې ځای کې شپږ دي چې دا شپږ د شپږ سلګونې ښکارندوی دی. شپږ سلګونې نو پوه سوو چې دا یو سلګونی او دا شپږ سلګونې له کمه سوي. اوس ورپسې دلته ټولو کې 18 ګونې دي. که وګورو دا ټول سره یو شان دي تر دې ځایه پورې ټول کې 18 ګونې دي نو دا له کمه سوي. ښه نو 109 کې دا 8 د لسیزو ځای کې دي نو دا د 18 ګونو معنا ده 18 ګونې او بیا ورپسې څه دي؟ نو له دې ځایه ځوابونه له یو بل سره توپیر لري. نو یو په یو به یې وګورو چې دلته دا 9 یو ګونې لري. 9 یو ګونې دا له کومه ځایه سوي؟ ښه نو 109 کې 9 د یویزو ځای کې دی نو دا د 9 یو ګونې په معنا دی. په پای کې دلته 8 یو ګونې دي. 8 یو ګونې دا له کومه ځایه سوي؟ ښه په 608 کې 8 یویزو کې لیکل سوي نو دا 8 یو ګونې کېږي. ښه نو دا لومړی ځواب سم ښکاري. شاید تاسې فکر وکړئ چې دا ټول رقمونه مو په نظر کې ونیول پرته له دې صفر نه نو دا مو ولې په نظر کې ونه نیو؟ ښه نو دا به 0 لس ګونی سي چې بیرته مساوي په 0 کېږي او دا مو ځواب ته بدلون نه ورکوي. نو دا اول ځواب مو بالکل یو شان دی له اصلي ډاکل سوي مثال سره. اوس وګورو چې دا نور ځوابونه چیرې غلطۍ لري. نو دلته 18 ګونې 2 وارې لیکل سوي. موږ یوازې یو وار 18 ګونې لرو او دا 8 یو ګونې دي نو دلته باید یو ګونې ولیکل سي او په دې ځواب کې موږ دا 8 یو ګونې لرو خو دا 9 دلته دا هم یو ګونی دی او لس ګونی نه دی نو باید دا هم یو ګونی وي. نو د همدې لپاره دا دواړه ځوابونه سم نه دي. راځئ همداسې یو بل مثال هم حل کړو. کوم د جمع مثال یو شان له 525 جمع 309 سره. که جلا جلا یې وګورو نو 5 د سلګونې ځای کې لرو چې 500 کېږي او بیا 3 د سلګونې ځای کې لرو نو جمع 300 او بیا 2 د لسیزو ځای کې لرو چې 12 ګونې یا هم شل کېږي او بیا ورپسې 2 د لسیزو ځای کې لرو نو دا کېږي جمع اویا او بیا وروسته 5 د یویزو ځای کې لرو چې دا 5 کېږي او بیا 9 هم د یویزو ځای کې دی چې دا هم 9 کېږي. نو کوم ځواب یو شان دی له کوم څه سره چې موږ دلته لیکلي 500 جمع 300. ښه په لومړي ځواب کې خو 500 یا 300 نسته نو دا سم ځواب نه دی. 500 جمع 300 جمع 20 جمع اویا جمع 5 جمع 9 نو دا بالکل یو شان دی له څه چې ما لاندې لیکلي. دا وروستی ځواب هم سم نه دی ځکه دلته 90 د 9 پر ځای لیکل سوي او بیا 5 لیکل سوي او بیا هم 9 د اویا پر ځای لیکل سوي دي. دا 9 د لسیزو ځای کې دی د یویزو ځای کې نه دی نو دا ځواب هم سم نه دی.